بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، که چیرې یو څوک غواړي چې الله تعالی جل جلاله د مشکل ورحل کړي، نو دغه دعا دې وایي. دا دعا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ښودلې ده، چې دا روایت طبراني را نقل کړی دی. اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني. دغه دعا دی د ماخستن د پرد څخه وروسته 100 ځله وایي، او همداشان د سهار د پرد څخه وروسته چې هم 100 ځله وایي. که چیرې پر یو چا باندې پورونه باندې وي، الله تعالی جل جلاله به یې انشاءالله پورونه ور ادا کړي. که چیرې یو څوک غواړي چې الله تعالی ماته یو کار را پیدا کړي او کاروبار مې سم سي، الله تعالی جل جلاله به کاروبار ور سم کړي. او که چیرې څوک یو بل مشکل ولري، الله تعالی جل جلاله به انشاءالله په خپل فضل عظیم سره هغه مشکل ور حل کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.